او توی درب کم خو منافع براکه دی سود وته نه وای د منافع ټکی وته وای سونه منافع سونه دی پکار دی زما خو 1,00,000 روپے پکار دی بس زه بدر کم خو میاش پس په پس 10,000 روپے راکې او کمیاش پس تیرا نکړې نو 2 میاشتې پس به بیا به 1,00,000 راکې او کدیرا نکړې نو میاش پس به 10,000 زیاتېږي در پسې هغه غریب سره خو پیسې نه او دم وته ډډه والی میاش تیر شي زماغه پیسې یې نشته بلکې ټیک ده 10,000 به زیاتېږي اخره کې 1,00,000 روپے 3-4 روپو ته ورس بیا ته پکې موټر ونیسي بیا ته پکې کور ونیسي بیا ته پکې جیداد ونیسي بل زمون په دې وطن کې چا سره پیسې نه او سو قرض نه ورکي نو یو بل چل کوي موټر سایکل والا لاړ شي وې دا موټر سایکل لا باندې خرڅ کا په قرض الکه دا خو په نقد په 80,000 او په قرض په 1,00,000 د 2 میاشتو قرض ډیره خره په 1,00,000 روپے دا موټر سایکل په قرض ورکی اقټې مې ته په نقد په 80,000 والی یا ته مغه دکاندار والی او یا د دکاندار مرګري ته والی سود دی 80,000 ورکړي او بیا به 2 میاشتې پس 1,00,000 غواړي نمونه ولا خلقو بدل کړي دي تجارت وته وای منافع وته وای حالانکه دا ډیر لوی جرم دی او د سود نه لوی ګناه په مخ د ځمکه غټه ګناه چې دی نو هغه سود دی ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولستو د حضور پاک یو صحابي دی عبدالله ابن حنظله رضی الله تعالی عنہ او ای حضور پاک فرمایلی په مسند احمد کې او په نور طبرانی معجم کبیر وغیرہ کې دا حدیث په ډیرو کتابونو کې دی حدیث څنګه دی درهم الربا د سود 1 روپے درهم خیر شرعي روپے وي زمونږ د دې روپے نه لږ قیمتي وي زبا په خپل جبه کې وایم درهم الربا د سود 1 روپے یاکله الرجل چې یو سړی خزه خوري خدای د سړو تابع وي په دې نصوص د سود 1 روپے چې یو انسان خوري وهو يعلم د پته د چې دا سود دی یو خدای دې چې یو سړی ته پته نه لګي چې ولا ډوډۍ وکړه او هغه د سود په پیسو ډوډۍ کړي ډوډۍ نه چې وته پته چې دا د سود د پیسو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اشد عند الله اشد من 36 زنیتن شپږ دیرش زناکارو باندې الله دومره نه خفه کیږي لکه په دا سود په 1 روپے استعمالولو خوراک چې خدای سونه خفه کیږي دومره لوی جرم شي زنا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی ګناه ده لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا قرآن شریف کې الله وایي ګوره زنا ته نږدې نشئ دا د خدای نه ډېره خطرناکه لار ده د الله د په دین کې او د دین خلاف خطرناکه لار الله په ډېر خفه کېږي 1 روپے زما وروڼو ګورئ دا که سړی 100 روپے خوري 1,000 روپے خوري ورکوه ضربونه 1,00,000 روپے تا د سود استعمال کړي نو 1,00,000 له په شپږ دیرشو زناکارو کې ضربه و ضرب ورکا څومره به ته جوړېږي 1 روپے د سود چې د ته پته یو ته استعمالې او ته خورې د پیغمبر مبارک وي زه نه ویم د شپږو دیرشو زناکارو نه د خدای په نس خطرناک جرم دی شپږ دیرش ګره ته یو سړی زنا وکړي دونه په الله خفه نشي لکه 1 روپے د سود چې ته وخورې دا یوه ګورې ډېرې نه څومره خطرناک جرم مخکې دا سود دا جایز و زمونږ د په نورو دینونو کې اوس هم بعضې خلک یې ښه کله او جواز سره استعمالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه چې سود حرام مکمل اعلان خلکو به سودونه کول پیسې به یې ورکړې په سود باندې او دغه طریقه وه چې دا تاسو ته ما کومه طریقه وي او هغې به بیا وصولول وی دا خو یو تجارت دی که نه لکه څنګه چې سړی عام تجارت کې یا سود هم یو تجارت دی خلک په ذهن کې دا سوچونه کوي ولې که دا 1,000 روپۍ زه یو ځای کې استعمالوم نو ما له خو ګټه کوي
نو چې دله مې ورکړې دی به راله ګټه راکوي که نه نه داسې نه ده استعمال یې که دا خو تره مسلمان د ضرورت نه ناجیزه فایده اخلي ولې ظلم کې زیاتې کې مسلمان له قرض حسنه ورکړه او که اعتبار دې پینی په دې مسلمان باندې نو مه ورکړه په سود ولې پیسې ورکې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي واورئ دا آیت یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو څومره د مینې الفاظو سره الله اعلان کوي قسم دې دا د خدای د مینې الفاظ دي یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ایمان ست منی او الله سره به مینه کې نو منی به د الله قدرت او د الله صفتونه به منی څومره د مینې لفظ شو ای خلقه تاسو ما منی ما سره مینه کوئ د ما قدرت زما صفتونه منی نو یو خبره واورئ ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله د خدای نه ویریږئ څومره خطرناک لفظ دی لکه څوک چې چا یو غلط کار کوي او ته ورته د خدای روی ور واچې چې د خدای دپاره دا کار مه کوه د خدای نه ویریږه نو که ده کې انسانیت او اسلامي دی به خامخا دا کار پرېږدي اتقوا الله د خدای نه ویریږئ وذروا ما بقیه من الربا ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې مهرباني وکړئ دا سود بس پرېږدئ په چام د سود پیسې پورې پرېږدئ ورته وی نالم دنه او بیا سوی فإن لم تفعلوا واه واه فإن لم تفعلوا کدا کار تاسو اونکو دا سودم پرېږدو نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای او د پیغمبر جنگ ته تیار شئ مونږ خو د خدای د پیغمبر که پیغمبر وي پیغمبر به جهاد د سره کوي جهاد او که پیغمبر نه داغه د وفات نه پس داغه خلیفه به در سره جهاد کوي یعنې د مسلمانانو بادشاه به در سره جهاد کوي فأذنوا بحرب من الله او د خدای جنگ ته تیار شئ د خدای د یو ماشي جنگ ته موږ نشو تیارېدی یو ماشي چې راشي دا ډینګې ماشي ورشه وګورئ که نه څوک ورته تیارېدی شي نه یا دا مخکې چې دا کم غم تیر شو دا څه ورته ویلې کېږي دغه کورونا ټوله دنیا په غم اخته کړې وه ټوله دنیا نو کورونا ته څوک ټینګېدی شي نشي ټینګېدی بادشاهانو اوس هم ډېر بادشاهان یو بل سره سنګل میلاوئ لاس هم یو بل سره نه میلاوئ او اوس هم خولې ته او پوزې ته کورې چولي هغه شی ولې کورونا ده کورونا ده او څومره دنیا پکې مړه شوه نو د خدای غضب ته زما د په خدای قسم یې که غرونه هم ټینګ شي فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای جنگ ته ځان تیار کې ای سودخورو ما سره خدای جنگ ونه که خدای مقدر کوي که اخر کې به دې رو نصیبه به څه کوي برباد به دې کړي په ټینشن کې به مبتلا کی په غم کې به مبتلا کی فأذنوا بحرب من الله د خدای جنگ ته تیار شئ د خدای جنگ ته تیارېدی شي نه په دنیا کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ په ځنکدن کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ په قبر کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ او د آخرت په هغه قیامت میدان کې هم د خدای جنگ ته تیار شئ الله ستا سره به څوک جنگ کوي تا خو چې یو جړق ورکه یو جړق نو داسې غرونو نه دې د علاوې راویستلې یو جړق دې ورکه نو بلا کورونه یې تباه و برباد کړل الله تا خو یو سیلاب راوست ورشئ په بلوچستان کې او په سند کې وګورئ د دنیا کورونه یې یوړل ایس دنیا خلک یې هم یوړل پکې تا سره موږ جنگ کولی شو نشو کولی نو چې جنگ نشئ کولی ولې سود کوئ داسې شوه لکه سودخور وایي چې خدایه زه سره جنگ کوم را میدان ته شه دا مثال سودخور وی الله تا سره جنگ کوم سودخور وی الله ستا پیغمبر سره جنگ کوم نه یریږم نه ستا نه یریږم او نه ستا پیغمبر نه یریږم کوم جنگ په خولې نه وي خو مقصد یې همدقه دی چې تا ته الله وایي سود مه خوره او که پرېږدې نه دا سود نو زما جنگ ته تیار چې او ته بیا هم کې نو مړه پښتانه خو په خبره پوهېږي که نه چې بیا هم کې څنګه ته د خدای جنگ ته او د خدای پیغمبر ته تیار یې تاکې طاقت به وي د خدای د جنګېدو یاره ان کنتم مؤمنین که مسلمان او که کافر بیا در باندې څه او فإن لم تفعلوا الذين يأكلون الربا کم خلق چې د سود پیسې خوري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دوی چې د قبر نه پاسي لیوني به پاسي په دیګو به رواني لکه د لیوني په شان د لیونو په شان به ډغرې به خوري او د لیونو په شان به رواني او دا ولې دا سزا ولې ده دا د خدای جنگ او د پیغمبر جنگ ته تیارېدل خدای ته بډې وال او د قبر نه چې پاسې دیکې به وی جټکې به وی لیونې به دا ځکه
ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا دی به یاره دا خو یو عام تجارت دی نو لکه دا چې عام تجارت کوم نو سودم یو تجارت دی که نه جی دا خو سود نه دی دا خو منافع ده الله وی واحل الله البيع وحرم الربا سود میں حرام کړی دی تجارت میں دل حلال کړی دی دواړه یو شانتی نه دي فمن جاءه موعظة من ربه فله ما فانتهى فله ما سلب که چا د خدای نصیحت ورته راغی او قبول یې کړ او د سود نه ځان وساته نو څه شی دی نو بس دا و امره الی الله بس ټیک شو خبره باقی د زړه نه خدای خبره ومن عاد دا ټکې واوره ومن عاد او که چا د دې حکم او د آیت نه پسم سود وکړو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا د دوزخ او د اور مرګري دی او همیشه به په اور کې پراته دي روزي بنا ولی سود حرام قطعی دی او چې ته سود خو عام تجارت دی نو تا ورته حلال وی څه دی ورته وی حلال متجسوک حلال وی دا کافر دی نو چې دی وی مړه دا خو تجارت دی دا خو منافع ده دا ته حلال ګڼې چې حلال ګڼې کافر شوې که ښځه حلاله ګڼې کافره شوه مرتده شوه د خاوند سره نکاح ختم که سړی ورته حلال وی او نکاح کړي مرتد شو د دا ټول اعمال باطل شو د چې د دې نه مخکې څونه منځونه کړي دي روجې نیولې دي حجونه کړي دي عمرې کړي ټولې په وبولاو مرتد شو کافر شو نکاح او فجهنم کې به همیشه د پاره پراته اوس که یو سړی دا وایي یاره سود خو کومه خو حرام دی حرام خو دی کوم ګناه ورته وایي چې دی کومه دا کافر نه دی دا کافر نه دی خو د ده سزا څومره ده د ده دومره سزا ده لکه د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته سزا ده یوه او دویم څه دی دویم د ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی اسوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا 70 جزءا ايسرها ان ينكح الرجل امه الله سود چې دی دا او یا د به پښتو کې درته ویم سود دومره خطرناکه ګناه ده لکه سړی د خپل مور سره او یا پیرې زناکاري کوي او یا پیر دې سزا ته به څوک ټینګي دې ته به څوک ټینګي پیسې ډېر خوږ شی دی مړه پیسې د پاره خو خلک مورم وجني مړه پیسې د پاره خلک خورم وجني مړه پیسې د پاره خلک رورم وجني مړه پیسې د پاره خلک پلارم وجني اینې تاسو روزانه مړه پیسې د پاره خلک خزم پریدي مړه پیسې د پاره خلک گاونډیم وجني مړه پیسې د پاره خلک د ارچا آیا علی مړه پیسې د پاره خلک قبرم تبا کوي او خیرتم تبا کوي نو سود دیو ګټه پیسې دیو ګټه موټرګي دیو ګټه لکه خوشاله ژوند دی دنیا دی او سوره دو تیر کو عام خوشحالي نو کوته آرام وي آرام چې دا خو آرام دی او دو تعالی نویم ګناه ده نو بیا هم سونه سزا شوه بیا هم د خدای جنگ به سره الله کوي پیغمبر به سره جنگ کوي بادشاه به سره جنگ کوي او چې ګناه وته وي چې دا ګناه ده کومه خو یاره ګناه ده نو یو روپۍ د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته ده او چې ګناه وته وي ګناه چې ګناه ده خو کومه نو داسې شوه لکه چې مور سره دی او یا کرته بدفیلي وکړه خپلې مور سره او که نه وی چې مړه دا خو تجارت دی ګوره تا ورته ګناه نه وي حلاله دی ورته وي مړه دا خو مولیان لګیا دي مولیان نه دي لګیا د خدای قرآن لګیا دي مولا نه وایي د خدای کتاب وي د خدای قرآن وي او د خدای پیغمبر وي د مولا جبې صرف تا ته رارسئ نو که دا وی مړه دا خو تجارت دی مړه دا خو منافع ده داسې مولیان وي نو زما رونو د ایمان نه اوته حرام او ته حلال ویل کفر دی حرام قطعی دی دې ته چې د سود ته څوک حلال او جایز وي کافر دی مرتد دی که سړی د ښه نکاح کړی ښځه ته لاړه طلاقه شوه او که ښځه ده او د نکاح ده د خاوند نه جدا شوه او د دې نه مخکې چې څومره صدقې او منځونه او روجې او هر څه نیولي دي ټولې ډب ته پرېوتې تباه او برباد شو او قبر نه چې پاسې نو دا دیونی پشان به پاسې او هم فیها خالدون همیشه به په دوزخ کې پروت روزي بنا ټول عمر به دوزخ کې پروت اوس بل واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائے وی اوه کسان دی و
دی با پا خیرت کی پا قبر کی دا جنت دا میوی سکا ونکی سکا او دی با ہمیشہ وی اللہ وی پا ما لازم دا چے دوزخ تا بے لے گم او اللہ وی ہمیشہ با پا دوزخ کے پراتی او دا جنت تا نعمتونا با پا دے خلیم رانا ونسکی رب العالمین فرمائے اگا وہ کہ اوسو کسان دا تخیم ٹولنا یو اگا چے ہمیشہ شراب سکی دا شراب وادی دے شراب سکی یو دلی اس کے لو توبے وستا ٹک شوا نا دے سر مستقل شراب پراتے دی او شراب سکی یو دا او بل سوکتے چے پناجے دا طریقہ دا یتیم مال خوری زیخ اوہ دی خو زاخ پل مقصد در آدم بل اگا انسان چے سود خوری و سود خوری و سود کئی نو چے کم انسان سود کئی رسول اللہ مبارک سے فرمائی وی پما حق علی اللہ وی چے پما لازمہ دا لازمہ چے دے برانا جنت پستر گو نبی نی او دا جنت دا میوو سکا برانا دے نکئی دام کم سود خور دے دا اغا سود خور دے چے دیوی مڑا سود پاکی چا آرام کردے دے دا خو یو تجارت دے یو منافع دا او حلال وطا دے دا پاسم زما دا بیان چے سوکوری نو بیا بم سود کے نبکے انشاءاللہ العزیز توبہ با سود سودنا نارا بتی رکو لگا بتی رکو پل ربنا خفکو نارا لگا بتی رکو خدا خدا جنگ تا نشو تیارے دے نار یو لگی بتی رکو خو پا قبر کے او پا آخرت کے دا خدا عذاب تا منگ نشو ٹنگے دے او نار یو لگی بتی رکو خو منگ بدان ہمیشہ جہنم پا بیوان نشو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل میراک تلا او واپس را گئے نوی ما تا خدای پاکی وسو سیزون اخوار وی بعض کسان میں اولی دل چه غٹ خیٹے وی لکه دا شیشه پشانتے وی دن کلمے او ارس دا بار نخکارے دل او پا دے خیٹو کے دن مارانو او دا خیٹو دا کلمے او دا سیزون خوڑل او چغ دے خلقوان یو میں دولی دن دوی میں دا سی یو سڑی اولید چه دا وینو دریاب دے خوٹکی گی دا وینو دریاب دے خوٹکی گی گرم دے او یو سڑی دا غوینو پا دریاب کے پا دے میانس کے ولان دے او بل سڑی دا دریاب پا غار ولان دے او اغسر کانی پراتری دا کانو ڈیرے دے وطا دا کم سڑی چه دا دریاب پا میانس کی دا پا دے خوٹکے دلو وینو کے دے دے غال ترازی نو دا غالی دا سڑی پا یو کانی اولی او چی سنگے اولی نو رسا پا دے خل اولگی او دا آغا کانی دم رزوری چی دا دریاب میستے ورو رسائی دے بیا لامبو وی او غالی ترازی دے و تولار دے خوچرانیزدی شی پا کانی خم مضبوط رسا اولی او چی ویلی نو آغی دم رزوری چی دا دریاب میستے ورو رسائی اغا لامبو وی سوزیم او وینی دی و وینو کے دے نو حضور پاک دا تپوسو که دا جبریل علیہ السلام نا وی دا غا سڑے سوکو که دا خیٹے غاٹا و پرسے دلے شیشے غنده ما تا دن نار سخکارے دل او خیٹا که مارانو چکونا لگون او دا سوکو دا دریاب والا وی دا ستا دا امت اغا خلق چی سودونا کئی و سودونا خوری چی مرچی دا چا دا غا صدا و دا چا دا صدا صداگانی خو مختلفی چالا اغا صدا دا و چالا دا صدا دا چی دا کم سڑے مل شو او سود خور دے ٹنگے دے شے دیتا نا نو سود دیر خدا پیسہ دیر خواگا شو قسم دے پیسو لو خلق ایمان پرے خواہ دے پیسو لو خلق خپل رب پرے خواہ دے پیسو لو خلق خپل پیغمبر پرے خواہ دا بسکی او یادو سیتا دمانو روزی آغا دا چی خدای پاک منگلا مقرر کرد چی سمر رزق دل مقرر دے اقا بدل رازی دوی ما پاکی نشتا یو دیر دوی بزرگ تیر شوی دے حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ دا تاریخ داو چی دول انبو زمانہ کی سود کاو سود خورو نو یوزال کور تراغے نو خد تاوی ڈوڑے راکا وی ڈوڑے نشتا نو اڑشتا پکور کے او نه پکور کې ترکاریشته چې دله پخا کم وی 2 منټه کې دلار سره وړم نو چې چاله پیسې په سود ورکړې وې نو یو پسې لاړ هلکه راکه ډوډه راکه هغه نه یې وړه راوړل بل پسې لاړ غوښه راکه بل پسې لاړ غوړي راکه مثلا بل پسې لاړ د هغه سود په پیسو کې هغه سود کې تی څیزونه راوړل او ښځې ته یې کېښودل ته وایې چې سامان نشته دا څه دی شابه پخوه
غوښه په حق له ښځې دې ناستې اوس دې غوښې ته غوښه پوټ کېږي دې کې یو سوالګري اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخا سوال یې دې ورته څه وایي ور یو خبره ته بله م وکړم چې دا څوک سود کوي دا پوره شومپړقه مې دې خو په سود پیسې را جمع کوي نو چې د چا پیسو سره دومره شوق چې دی د خدای او د رسول جنگ ته غاړه ایږدي دا شومه مې د انتهایي شومې شومپړه نو سوالګر چې سوال وکړه نو دې ورته څه وایي زمړارو کېږه سنډا ځان له ګټه که نه سوال کې او سوال کې او سوال کې او غواړ او ګوره دا سوال هم ګناه ده ښه نن سبا د سوال هم مختلفې طریقې راوتې دي پخوا به خلک په دې دکانونو ګرځېدل او سوال به یې کو په دې دکاندارانو بولې یو پیسه او دوه پیسې یې ښودې وې نو ابه یې وله ورکولې هر چا په دې ښارونو کې به وله ماته روپۍ ښودلې وه اوس هغه شی ختم شو اوس سوالګرې ګرځې وي 100 روپۍ نه کمې نه هلم ما ته بل په خپل یو کس وې وی سوالګرې راځي یو ځای ته تللي زما دوستان دي په دې شیرین کوټو کې کپړې والا وی یو سوالګرې راځي او هغه سوال کوي او د 100 روپو نه کم نه هلم دا اوس وګوره ته نه هلم د 100 ولې ستا په ما موټ خرڅ کړي دي که نه څه مې ده نه څه چل شوی دی چې 100 روپو نه کم نه هلې دا خو د هر چا خپل وس دی که دله چا درکړې والا او که نه هلې نه 100 سے کم نہیں لونگا نو یو تم وي بل تم وي دا زبردست تجارت دی ماسخوتن چې کور ته دي زرګونه روپۍ پیدا کړي زه یو ځل پخوا په دې قصه خانې بازار کې روانه یو راکوټې غوندې هلکو بشیر جانه ماشوم غوندې یو راکوټې کوټینې هسې د قد نه راکوټې و هغه ځان له خپل تجارت شروع کړی چې څوک به په لاره تلل بس د هغه د خپې ته به یې ور ټوپ کړی او کلکه به یې ترې خپه ونیوله او یې 100 کانو هغه زمانه کې 100 روپۍ داسې وې لکه چې 100 روپۍ غواړي 100 بلکې هغې نه هم زیات و چې ور ټوپ به یې کړه خپې ته بس خلکو به چې خدای د خپې نه یې سره نیولې م دی بلا سره څوک او پوره نخره وه ټول دکانداران له 100 کسان به ولاړ هغوی به سړي ته خندل چې اوس به دې څه کوي پوره میله وه زه روان هم زما خیال نو چې ټس شو زما د خپې ته راودانګل او د خپې پورې زما داسې شو لکه د لاشونۍ د هډوکي په شان کلک اونخته او 100 روپۍ دې دو او خلک هم اوس ما ته ګوري چې به دې 100 روپۍ ورکوي او چې چا پورې اونخته هغه به 100 روپۍ ورکړي کوز به شو بل ته به یې ټوپ کړی دا د هغه تجارت وی 100 روپۍ دې دو مې ولې موټ تیرا باندې خرڅ کړی دي که قرضدار یې دی پرېږده وی نه نہیں چوڼونگا اردو کې لګ جاؤ پنجابی ہو وی نه پرېږدم 100 روپۍ به راکې دا سوک مې اوچت کړ دې سر له مې بس اوس خو د خپله ده پرېږدې او که په دا سر دې ښه مضبوط یو سوک ووه سوالګرې خو رټل نه پکار خو ستا طریقه ټیک نه ده یو خو یې زما ټولې جامې د خدای سپېره د خاورو ډکې کړې هلته د مریض تپوس ته غونډه پیو پنسه دې راله غونډه خړه کړه یو خو دا غلطي وکړله په زور د خلکو نه غواړئ ولې په چا دې پورې خو چې سود مې نیغ که اوچت مې که سړي ټوپ کړی خو یې کړی مې ته په چا وړېدلې نه 100 روپۍ دې دو په دکان به ګرځې 100 روپۍ راکړه دا ولې ستا پې پورې ایسم ګناه ده سوال یو هغه انسان چې ضرورتمند وي د یو وخت ډوډۍ ورسره یو د بل وخت نه هغه له سوال جایز دی ام بهتره دا ده چې دې سوال نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی وله روانو او یې خیر راوړی پیسې یې غوښتې نبي علیه السلام ورته یې دلته راشه وی کور د کره څه شته وی صاحب څه خو داسې خاص نشته وی ورشه چې څه یې راوړه نو یو د لرګي جام و هغه یې راوړه او یو زوړ زړه شړی وه زړه شړی چې خلک یې اچوي یو سملیم پکې او د پاسه یې په ځان اچوي هغه یې راوړه رسول الله مبارک وفرمایل دا به څوک والي یو صحابي وي زه به په 1 روپۍ والم نبي علیه السلام وی من یزید علی درهم د دې نه زیاتې څوک راکوي لکه بولي چې خلک کوي بل صحابي وی زه په 2 روپۍ علم هغه له ورکړل په 2 روپۍ دته یې ورشه دغه راوړه تبر یې ولا واغې یا ترخز یا تبر او حضور پاک ولا پخپل مبارک لاسو پاغه کې لرګي ټک و وی شابه زنګل ته چې دومره روزي دی ونه وینم خشاک را شو کور اولا او بازار کې خرڅوا شبه زردا هغه لار زنګل ته خشاک به وروړو خرڅاو به خشاک راوړو یو څو ورځې پسې بلا پیسې وګټلې راغی نبی علیہ السلام لا وی ګوره دا دله بهتر دی د سوال نه یا بچانه او غواړي در به کې که درې قدر لا نو ام دې تذلیل دی
سترګې دې ټیټې دي او که درې نه کړه نو ذلیله شوې نو دا کار مه کوه ځان له خپل تجارت کوه او خپله ګټه کوه او حضور پاک فرمایي چې څوک سوالونه د خلکو نه کوي نو د قیامت پر ورځ به یې په دې مخ کې د غوښې ټوکړه ني تش هډوکې به یې هډوکې بهر کیف هغه سوالګري آواز وکړه حبیب عجمي هغه ورټه ورته ویې زمانه څنډه خپل کار کوه موږ ځان له یو بل ځای نه راوغواړو ته سوال کې نو چې کله هغه غوښه په پخېدو شوه او دته یو دغه اوچته کړه یو نوړی ټوله وینه وه مکمل اکټوې هغه ښوروا هم وینه ده او غوښه هم ټوله وینه ده ښځې ورته ویې سپېره سود هم کې دا دې ګوره په دنیا کې درته خدای وښوله چې دا دنیا کې در باندې خدای پاک وینې څکي او سوالګري خوار چې د خدای نوم واغېسته نو ادې مرټه بس بنده ته الله هدایت کوي دې حبیب عجمي دقه وخت پاسېد کټوی توی کړه او یې زما توبه د نن نه پس او اعلان یې وکړه چې چا سره هم زما د سود پیسې دي سود معاف اصل پیسې راکې او چې د دې نه مخکې ما چا نه ما سودونه اخېستې دي راشه چې هغې له خپل سودونه واپس کړم اعلان یې وکړه نو چې په لاره به ته که نه په لاره نو ماشومانو به ترې منډې وهلې حبیب سودخور را روان دی ګورې اخوا شی د ده سورې د باندې پرېونه دي ګنې غرق به شی دونه سپېره هغه سودخور حبیب را روان دی او ګورې که د ده سورې در باندې ولګېده نو ګورې دوزخ ته به ځې نو چې توبه یې ویسته که نه نو ماشومان ګور خدای د ماشومانو زړه کې واچول د نیکانو سره مینه خدای د نیکانو په زړه کې اچي حدیث رسول الله مبارک دی نو ماشومانو به خلکو ته وی هغه حبیب توبهګار را روان دی الله راشئ چې ورته ورنږدې شو د الله سوی ښکل کړو الله چې د ده سورې را باندې ولګېد چې خدای مو جنت ته بوځي د هغې حبیب نه خدای پاک یو ډېر لوی شخصیت جوړ کړ سوالګر چې سوال وکړي او ته پوهې چې دا مجبوره دی یا یو ښځه او هغه مجبوره ده او د خدای نوم یې واغېش ورکوه ولا او دا چې کم کاروباري دي نه ځان ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی ام المؤمنین ته وایي د خوراک څه شته وایي یو د الله رسوله وی لږه غوښه چا راوړې وه په رکیبه کې هغه مې تاله تاخچه کې ایښودې ده مې چې حضور پاک راشي وبه یې خورې نو چې دا څنګه ورله ام المؤمنین د مسلمانانو مور او پلیټ ته یې ګوتې کړه کې کاڼی پروت سپین کاڼی پروت الله رسول دی کې خو غوښه تاله ګاونډی را لېږلې وه او ما تاله ایښودې وه چې تاسو به یې وخورئ اخو بکره د سپین کاڼي ته جوړ شوی دی حضور پاک ورته وفرمایل څوک سوالګر خو نور راغلی چې سوال یې کړی وایي او یو سوالګر اواز وکړه چې خیر راکړې خدای مو بخه وږیم ما وی خدای دې وبخه رټلې مې نه وه خو ما هغه غوښه ځکه ورنه کړه چې مې تاسو به یې وخورئ ځکه نبي علیه السلام همیشه خوراک بنو نو په خېټه باندې به یې کاڼې تړلې و د لوږې د وجې نه نو سوالګر یې لاړ وی ګوره دا غوښه د هغه سوالګري حق او حق تا غله ورنه که او ماله دې راکړه دا د خدای ته سپینه بکره کاڼه جوړه نو ګوره خو پیغمبر و د هغه معجزه وه یا صحابیاتو د هغې کراماتو زمونږ خو هغه نشته خو چې کوم پردې حق ته خورې دا پوه شه چې ستا په زړه کې ته کاڼي چکې او خېټې ترې کاڼي دي ځکه خو خلک سنګدل شو ځکه خو د خلکو په زړه کې نرمي نشته او خلک سنګدل شوي دي نو سود ډېر خطرناک شي زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی خو زه خلکو ته نه ښیم زه یم جنجال ته جوړ نه شي او د بعضې دوستانو ته معلوم دی بعضو ته زمونږ د کلي بعضې خلکو ته ظفر لاله داسې ده که نه بعضو ته معلوم دی هغه چې کوم ځای میږي وي او میږي نه ځي ورشه د هغه قبر نه یو چونډی خاوره راوړه د میږو په سوړه واچوه که میږې په سترګو مو ویني ډېر خطرناک شی دی سود نو سود نه به زما وروڼو ګوره ځان ساتئ ښه نن به واده ما سره کوئ چې نن نه پس که څوک هم په سودونو کې مبتلا وي نو موږ به نن توبه وباسو انشاءالله العزیز رسول الله مبارک سوی خیره کړې ده هلکه د پیغمبر خیره قبول یې که نه وي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده چې څوک سود په خپله کوي بل یې کوي گواه دی پکې د سود کاغذ لیکي ارزینویسانو ته ویم چې د سود کاغذونه لیکي ګوانو ته ویم چې په سود ګوان نشه پیغمبر مبارک فرمایي دا خلک د خدای ذلیله کي د خپل رحمت نه د خدای لري کي رسول الله مبارک ورته خیره کړې ده اوس زمونږ په دې وطن کې د سود چې کومې طریقې دي څه دي یو خلک په بینک کې پیسې جمع کوي منافع خوري
دا سود دی منافع نشته سود دی دا ګناه ده حرامه ده که چا کړي وي حساب دی ولګوي چې ما څونه منافع راغشتې ده هغه د صدقه کی خو د ثواب نیت په نه کوي دا به نه کوي چې ګنې ماله په خدای ثواب راکړي دا به و چې دا پلیتې پیسې ما راغشتې دي دا ګنده چېرته غریبانانو له مسکینانو له دې ورکړي او د ثواب نیت به نه کوي دا یو صورت دی دویم څه دی د بینک خلک په سود قرض راغلي بعضې بینکونه په سود قرض راغلي دا هم سود دی ګناه ده بل څه دی بعضې بینکونه ګاډي په سود ورکوي دا ګاډی مې دله درکړه دومره میاشتې په کشتونو باندې دا به راکړي او که دې کې دا پوره نه کړې نو دا ګاډی په 100 لکه بیا به په بله میاشت کې در باندې زیاتېږي که هغې کې دې پوره نه کړې خلاص یې دې نه کړې په بله میاشت کې به زیاتېږي دا سود دی دا ګناه ده دا حرام دی او زمونږ دا ملک ولې برباد ګرځي دا ډالر کم ځای ته ورسېد کله اوچت او کله ښکته او معاشي ته وردا ملک ولې دا تیل ګرانېږي او دا څیزونه ګرانېږي دا موږ ملک سود کوي په سود پیسې راوالي دا IMF نه راوالي د ورلډ بینک نه راوالي د نورو ملکونو نه راوالي نو بیا خو سره پیسې نه چې سود ولا هغه قرضه خو یې څه کوي هغه د سود پیسې ورسره نه نو وي موږ ته یو کال وګوره وي ښه دونه به پسې نورې راکړي دونه به نورې راکړي دا خو ګڼ کپان دي غلي دي هغه پیسې خوري که نه په خپله یې خوري په قوم یې نه لګوي نو ورشه نن ستا په ملک څونه سود دی کربونه ډالر ستا بل قرضدار دی اوس ستا ملک دې حد ته ورسېد چې څوک روپۍ والا قرضه نه ورکوي نقصان یې څومره شو تباه دی ملک دا ولې دا بین الاقوامي ته ورباندې سود کوي ستا په ګاونډ کې افغانستان دی ستا په ګاونډ کې هېڅ نظام نشته نه ټیکسونه شته او خوار د خوار اوس آزاد شو د امریکې نه او چې څومره په د امریکې او د برطانیې په بینکونو کې پیسه پرته ده عام ولا نه ورکوي لیکن نن دا تاله مثال دی چې نن افغانستان 1 روپۍ د بار دنیا قرضدارې نه دی ولې سود نه کوي پیسې ستا نه مضبوطه ده هېڅ نشته جنګونو والی دی جنگ تباه کړی دی تنخواګانې اوسه پورې نه رسېدې اوس تنخواګانې شروع شوې 1 روپۍ قرض نشته ولې سود نه کوي موږ څه کوو سود باندې یو نه رالو نو د بل نه رالو نو د بل نه رالو د یو هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو او چې دا کم ګنده لیډران دي سیاسي نو دا پیسه بار وباسي او ځان له په پلازې او مارکیټونه بار دنیا کې اخلي او ملخوار وزار نو موږ هم سود کوو زموږ بادشاهان هم سود کوي زموږ تاجران هم سود خواره دي زموږ شیخان هم سود خواره دي زموږ اجیان هم سود خواره دي داسې خلک مې لیدلي چې د بډې نه یې ږیره اوږده ده د بډې نه او سودونه کوي اورم داسې اورېدلي مې او بس په باوثوق مې اورېدلي چې دا خلک سودونه کوي وروڼو نن به د محرم مبارکه میاشت ده د حضرت حسن د حضرت حسین رسول الله مبارک د نوسي بلکې یوازې د حضرت حسین نه د خاندان نبوت د 3 او یا د ګولونو د شهادت میاشت ده او محرم د برکت میاشت ده او حضور پاک فرمایي چې د رمضان نه پس د برکت میاشت محرم ده نو د دې محرم د خاطره چې دلته کم ناست یې او زما واز څوک اوري که زنانه اوري او که نارینه او که په بار ملکونو کې دي ټول به دا عهد کوي انشاءالله چې نن نه پس به موږ سود نه کوي انشاءالله او چې څومره هم د سود پیسې راغښتې او واپس کې هغې خلکو له چېرم راغښتې دي او که خلک درته نی معلوم او یا واپس کېدل ممکن نه نو نه کوي نو سود ډېر خطرناک شی دی الله یې ته مونږ وساتي بچو له به پیسې ګټې که نه او آخرت دې ځان له خپله تباه او برباد کړه ښه شی نه دی زما وروڼو دویمه خبره دا ده زمونږ دا مسلمانان په ډېرو فتنو کې پراته دي زمونږ ملک هم د فتنو نه ډک او نوم یې مسلمان د فتنو نه ډک زه کله حیران وم چې بیا خدای پاک دا په مونږ څه شوي زمونږ په مسلمان څه شوي او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې پیشنګویۍ ورکړې دي هغې چې څه ویلي دي مونږ تر ورځ تر ورځ راځي ورشئ تاسو په فلسطین کې وګورئ هغه بیت المقدس کې هغه اسرائیل ظالمان یهودیان راځي او زنانه داسې د دې کمسونه نیسي او راکاږي او چغې ورته او د ماشومانو په مخ کې مور رونیسي موره او ټکوي او پې د پاسه خېږي هغه بچي یې چغې
او واړه ماشومان رانیسي د مور په مخ کې واړه ماشومان او په دې کوټه کو په دې ګنداغونه وي او بیت المقدس ته منزل نه دي اکثر چې منزل ته نه دي بار نه پیډه دي شروع کې ویل دا د مسلمان حال ورشه هندستان ته وګوره په هندستان کې د مسلمان صحابي جمعه ته نه پرید جمعه ته چې بار روزي پولیس ورته ولاړی او په شړقونه وي ورشه تاسو عراق ته وګورئ څومره مسلمانان پکې لاړل او تباہ او برباد شو پکې لیبیا ته وګورئ څومره مسلمان لاړل زمونږ په دې ګوړ کې کشمیر ته وګورئ څومره مسلمان یو خدا دې چې مونږ عوام الناس به خدای ته سر په سجود شو او توبه به وباسو او بل دا دی چې مونږ به خدای ته وجاړو که نه چې خدایه که دا مونږ په څه ته خو خدای ظلم چا سر نه کوي او زیاتې نه کوي خو دا ټول زمونږه د ګناه او دا ټول زمونږ دغه بدو اعمالو نتیجه ده چې مونږ ته میلاویږي ولې چې زما مشر مړ شي زه پرې خفه کېږم د چا پلار مړ شي پرې خفئ د چا استاد مړ شي پرې خفئ د چا شیخ مړ شي هغه ټول پرې خفئ وګوره هر څوک چې دي علما د هرې فرقې سره چې تعلق لري او د هرې طایفې سره چې تعلق لري علما دي د خدای د دین د قرآن د سنت او د حدیثو رهنمایي کوي او خدمت کوي او الله زموږ د امت مسلمه خدای د دې فتنو نه په امن کې وساتي خدای ټول امت مسلمه مسلمان هر ځای کې چې دی مسلمان د مسلمان ورور دی خدای د مسلمانانو په زړونو کې دی الله د مینې او د محبت او د الفت خدای په پیدا کړي او خدای د مسلمانانو وینې محفوظ کړي الله او ټول چې څومره اسلامي ممالک دي خدای ته د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه کړي